جمعې ورځ د ښار د شر و شور څخه لرې ورځ چای به ورته چښو او د دې لمر بس خوند اخلو. چې به ولاړ شو د دې سپین جومات سره کې وینئ دغه دی نو دغه دی ښایسته مسجد ته راورسېدلو چې ورته وګورئ په دا وریځو په دا ماښامي کې بیا بیخي خوند کوي. کې بیا اوس ټوله د کاغذ بادو میله کېږي نو ټول اسمان چې دی کاغذ بادو نیولی دی. موږ هم داسې کرار غټ چوک ته تقریبا راورسېدو خواوینې روښانه سوله. سلامونه ستړي مسئ ورځ مو په خیر. د جمعې ورځ د ښار د شر و شور څخه لرې ورځ نو مازدیګری د هغه د لمر وضعیت دی چې اول مې در باندې ولیدی نو دې خواته راغلو په دا مازدیګري کې به د لمر څخه خوند واخلو او داسې ځای به خوند ځینې واخلو چې مقصد هېڅوک نه وي که یم ډېر کم دا شر و شور نه وي. په امین ساحو کې خو بیخي داسې شر و شور یو ګړی ښه خوند کوي چې سړی پکښې راوګرځېږي او بیا یو سیل یې وکړي نو نور ناسته ما ته هلته خپله اوس خوند نه راکوي ځکه ډېر موټرانو غږونه د موټرسکلانو د انسانانو بیخي سړی ارام ته نه پرېږدي. نو نن دې خواته راغلو مازدیګری د جمعې دلته به چای وچښو ښایسته داسې دې خواته فکر کومه کار شروع دی وینې دغه ساحه نو نه پوهېږم چې څه شی کښلی دی خو ښه ښایسته منظره ده دا ځای ښه ښایسته غټه دښته ده. یو نیم موټرسایکل والا په دغه سړک باندې تېرېږي هغوی اوس لا یو څه شور جوړ کړی دی نو دلته به چای چښو نو بیا به داسې ماښام خواته د ماښام منظره درکړو چې راسره پاته سئ نو تر ماښامه پورې چې دلته څه شي کوو نو دونه وخت لمر هم نه دی پاته یو څو دقیقې به دلته کښېنو یو ګیلاس چای به وچښو والا به له دې ځایه جوتې راواخله یو څو دقیقې به کښېنو نو چای به ورته چښو او د دې لمر بس خوند اخلو والا به یو ډېر راسره پاتې یو 10 دقیقې 12 به لمر یي نو نور کښېني. چای مې واچولې تقریبا دغه دی ولوېدی نو زموږ هم نوره اراده ده چې له دې ځایه ولاړ شو. یو 2 ګیلاسه قدر چای مو وچښلې والا مو اراده ده چې له دې ځایه ولاړ شو دا چې چیرې ځو تاسو راسره پاته سئ. داسې سمه صحیح لاره هم نه ده ورته راغلې داسې معلومېږي لکه کرل سوي چې دا ځای لمر مو له خیره سره ښه خوند ورباندې واخیستی بالا ځینې حرکت مو ځینې وکړئ شاوخوا ځینې خلک اوس هم ناست دي زما یو څه دا غوږونه ساړه سوله پټونه وو راسره غوږونه مې ساړه سوله. داسې به ولاړ شو د دې سپین جومات سره کې وینئ دغه دی د سپین جومات سره به هغسې راوګرځېږو پر غټ چوک باندې پر سیټا چوک باندې به راوګرځېږو. خلک وینئ چې ټوله شاوخوا موټران لکه موږ ناست دي وینې نو بالا لمر ولوېدی ځینې به اور بلي او یا به له دې ځایه حرکت کوي. نه پوهېږم چې زه کرار روان یم او که جومات ډېر لرې سو راسه. نو دغه دی ښایسته مسجد ته راورسېدلو چې ورته وګورئ په دا وریځو په دا ماښامي کې بیا بیخي خوند کوي. کې بیا اوس ټوله د کاغذ بادو میله کېږي نو ټول اسمان چې دی کاغذ بادو نیولی دی چې ورته وګورئ بیخي ډېری خلک ورته راځي. موږ هم داسې کرار غټ چوک ته تقریبا راورسېدو ماښام دی بالا نو داسې د رڼاو خواته به ولاړ شو چې چیرې رڼا وي د عمومي سړک برق معلومېږي لکه هېڅ
چوک خو نو وینې ماشاءالله داسې ورځ په ورځ خوندور کېږي چې جوړ شي نو به خوند وکړي. دې خواته برق هم شته. دا خوا وینې روښانه شوله، فوارې ولګېدلې. په لوړې خواته نه ځمه، دغسې ځمه لاندې. مبارک کانټیننټل هم فکر کومه پرونو که مې څه وخت پر سوشل میډیا باندې ولیدل، وایي افتتاح سوی دی، واده پکښې سوی دی. نو ښه داسې لګولی و، ښه خوند یې کوي. دا د سیټا چوک څخه تر مایانو په وارې دا سړک چې دی دا پخوا خراب و، نو بیا یو څو ورځې له مخه ما ولیدی چې دغه داسې زه پر ولاړم ټوله یې جوړ کړی دی. ډېر خوندور سړک دی، اوس ښایسته جوړ. نو د مایانو په وارې وخواته روان یم، بس نو بالاخره دغې جادې ته مې ځان برابر کړي. که څه نه پوهېږم چې دا اول ماښام دی او که یا دا ګروپان یې څه کمزوري دي، دا ډېره رڼا نه کوي سمه صحیح، چې زړه دې داسې خوشحاله شي، داسې کمزوري معلومېږي دا ګروپان هغه تیز دي چې د موټر بتۍ نشي پکښې معلومي خاص. دې خواته راواوښتلم، یو څه د شر شوره خلاص سړک دی دغه. نو دا عمومي سړکان ډېر بیروبار لري، یو څه چې داسې لږ شارټکټ لارې در معلومي، بیا هم ځان اسانه ایستلی شي د بیروباره څخه. خو داسې دی چې بیا لار درته اوږدېږي. افغان شینواري رسټورانټ وینې، به نو مستمن کړایانې مړایانې لري. اوس نو د باغ ساحې ته داخل شو. سره ژمي کې په دا یخ کې دا فواره هم چالانه ده او ماشومان هم شاوخوا ورته ناست دي. دغه فواره هم ګورئ چالانه ده په دا یخ کې. وینم خلک بیخي د سړک پر منځ روان دي او دغه هم روان، کرار هم روان. دې ته بتۍ ورکړه، دی پوست روانه ده بس. یو څه یخ تاثیر کړی د اکثریت خلکو ځان ډېر ټینګ پیچلی، دا معنا چې یخ دی.